سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې طالبانو د کابل ادارې له ځواکونو 3 مهمې قرارګاوې نیولې. د افغان جګړې سرسخت مخالف ویلیم راجر افغانستان کې د امریکا سفیر ټاکل کیږي. قطر ته له کابل څخه د تلونکي پلاوي سفر یو ځل بیا ځنډېدلی دی. د سولې ولسي مجمع وایي ځینې حاکمې کړۍ د سولې پر ضد نوي خنډونه جوړوي. یو شمېر سرچینې وایي د کابل ادارې د سولې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله به د بین الافغاني مذاکراتو په پرانستونکي ناسته کې د ګډون لپاره قطر ته سفر وکړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ټولي قومندان سراج الحق عبدالرحیم زئی د کابل ښار په 8 ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. پاکستان په کوټه کې د جماعت مخې ته شوې چاودنې 4 تنه ټپیان کړي دي. د خبرونو پای